مې دادا جوارګر نه وی موږ به پردي پټي په برخه نه خواړنه دا هم دغه کدوان دي خو دې کې له بده مرغه یو بیماري لګي دغې ته بوډۍ بیماري ویلی کېږي پکه د ښه کله کلمه الله دې خوار که شیر عالمه د تماکو پاڼو چا کړي مرګونه. سلامونه او احترامات قدرمنو، زه سیام خان یم، یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، تاسو به ما دا شیبې په 400 کې په غني خاوره کې په یو ځایي پټي کې نه ګیر چاپیره به تاسو ګورئ. دا د یو کدوانو پټی دی، کدوان پکې کرلی شوي دي. غوښتل مې چې د خپلو ملګرو سره حتمن په دغه زمینداره باندې یا که د دې خلکو چې څومره هم ژوند ژواک دی په دې باندې خبرې اترې وکړو. ګرانو کتونکو، تاسو ته یاد دی چې دا د 400 زرخیز او غني خاوره ده او په زیاتره د دې علاقې چې کوم خلک دی نو د دوی اډانه یا که د پیسو شورلک ووایو نو د دوی زیاتره خلک زمینداره کوي، د دوی اډانه په زمینداره باندې ولاړه ده. ګیر چاپیره خلک زمینداری کوي، مختلف فصلونه کري، کدوان کري، که په سبزۍ کې ووایو خټکي کري، هندوانې کري، مختلف فصلونه کرو. دا شیبې زه په یو کدوانو پټي کې ولاړ یم. ناڅاپي مې ورته خیال شو، ما ویل چې یاره دا څومره په کړاو باندې کېږي، دا بیا څومره خوارۍ د دې سره کېږي، څومره خرچې په دې باندې کېږي. خو که ایون اخري حل ته د دې راشو نو دا بیا یا په 100 روپۍ شاپرځي یا په 10 روپۍ شاپرځي. نو د زمیندار چې کومه دې ته ارادي یا ورته څومره قرضونه کړي یا به څومره خرچې راغلي نو هغه هم نه پوره کوي په مشکله باندې. نو زمیندار که ووایو نو ډېر زیات مایوسه شي او بیا راتلونکي فصل ته هغسې توان نه لري. تاسو به ګورئ ګرانو کتونکو، دا ډاګه ده. ډاګه چې کوم ده دا د سپیدار یا د لاچي نه جوړه شوې ډېره زیاته مضبوطه وي. دا د دې شروعات څه داسې وشي چې کله چې کدوان یا مطلب د جال سبزي کرلی کېږي. دا ډاګې څنګه چې تاسو ته ما دروغ ښوده، دا اول ټک وخي دې ته سوري وکړي په ګیرمټ باندې. ګیرمټ د اوسپنې یو کلک څیز دی، هغې ته ګیرمټ ویلی کېږي. هغه په زور باندې تاوئ، دی کې یو سوری کوي کم از کم یا که ووایم ګزي یا یو نیم ګزي. په هغې کې بیا دا ډاګه ورښکته کړي او دې ته بیلچې ووهي. بیلچې ووهي دا ډاګه ښه مضبوطه کړي. بیا په دې باندې ګرانو کتونکو دا به تاسو ګورئ ته ویر ویلی کېږي یا ورته سیخ ویلی کېږي. دا هم په زرګونو روپو باندې خرڅېږي من. دا سیخ دی، دا تاسو ګورئ. دا بیا په دې ډاګه باندې راکاږلی شي. دا تاسو ګورئ دا سیخ دی په دې ډاګه باندې راکاږلی شي او یخ ته بیا دې ته موږی یا چې دا کوم سیخ دی دې ته دا ټک وښلی شي او په ویر او په زور باندې راکاږي، دا ښه مضبوط کړي. بیا په دې باندې ګرانو کتونکو دا به تاسو کتلی شي دې ته تار ویلی کېږي. تار، عام تار چې کوم دی دا تاسو کتلی شي. دې ته بیا جالکي وکړي، لکه دغسې جالګي ځان ته وکړي او رای کاږي. چې رای کاږي دې بیا چې بیا تاسو دا کوم کدوان ګورئ دا پې دا خېټې دا شیونه به ګورئ دا تاویږي لکه د سپرنګ په شان. دا په دې باندې خېټه ور واچوي. خېټه پرې ور واچوي. دا 2 یا 3 ورځې پس بیا زمیندار راځي او دا جال ته سموي، مطلب دا ترخ کې بچي شان راوباسي. دا به تاسو کتلی شي دا د یو بل بچی کړی دی. ګرانو کتونکو، یو بل بچی کړی، دا بیا داسې دې ته څاڅکي او تاوي کړي. چې تاوي کړي دا دغسې غټېږي او په دې جال باندې ور واچوي. دې ته چې کومه دی دغه ویلی کېږي، دې ته تناب جال ویلی کېږي. تناب جال، تناب جال چې کله دا پټ کړي نو بیا زمیندار داسې کوي چې دا په دې بل سیخ باندې راړی، دې ته دا سیخ چې کوم دی او دې د چت جال ته یې راړی. دا چت جال چې کله پټ کړي د دې سیزن کم از کم ګرانو کتونکو څه میاشت یوه نیمه میاشته دې سیزن وي. مثال په طور سبزي ګرانه وي، کدوان ګران وي، په 2-2.5 روپۍ شاپرځي. نو زمیندار چې کومه خو خرچه شوي یا بې کومه خواري شوي دا هغه ول خلاصه کړي. خو د یادونې وړ خبره دا ده چې څومره خلک دی څنګه چې ما تاسو ته وختي دغه یادګارونه وکړه ډېر زیات غریب خلک دی. غریب خلک دا چې په اجاره باندې پټي نیسي. اجاره اوس څه ته ویلی کېږي؟ اجاره دغې ته ویلی کېږي چې دې زیات چې کوم ځایي خلک دی زمیندار دي دوی په 13,000 په 28,000 په 15,000 باندې یا د خان نه یا د ځایي زمیندار نه پټی ونیسي. څنګه یې ته ونیسي؟ اوس خبره ورسره داسې وکړي چې طالبه زه د کال دا روپۍ در کوم 13,000 یا 15,000 روپۍ، ستا دا پټی به یو کال له ما سره وي. مطلب زه به پرې 2 فصلونه کارم، یو د ژمي فصل یو د اوړي فصل. د ژمي فصل هغې ته ویلی کېږي لکه اوس مثال په طور دا د ژمي فصل دی. ژمي فصل کې کدوان کرلی کېږي یا پې خلک چې د چا څه خوښوي مطلب خلک پې جوار کرلی کېږي. خو په دې پټي باندې دا شیوې کدوان ولاړ دي. کدوان روټ خو ماشاءالله سږ کال څه ښه دی، خو د خبرې مطلب مې یوازینی دا دی چې په دې د خلکو کومې زمیندارو کومې هیلې
هغه مطلب د دوی څنګه چې تاسو ته مو ویلې د بچي سبقونه وایي یا چې د پیسو چورلک دی یا که هر څنګه مطلب د دوی د ژوند ژواک کمي د پیسو چورلک یې هم په دې کدوانو باندې روان دي. دا به تاسو وینئ ملګرو دا کدوان دوی په مطلب په ورځ کې خو نه برابرېږي خو 3-4 ورځې پس دوی دا جمع کوي. دا به تاسو ګورئ دا کدوانې دغه کړي 3-4 ورځې دوی جمع کوي او بیا یې منډۍ ته وړي. د خبرې مطلب مې دا دی ګرانو کتونکو چې بیا ایون فصلونه پاخه شي په 50 او په 60 روپۍ باندې شاپر ځي. سمه ده دا به تاسو بل فصل ګورئ هماغه کدوان دي خو لا واړه دي. څنګه چې ما تاسو ته وویلي دا کدوان خلک د جال ته سیټ کوي دې ته د تناب جال ویلی کېږي. بیا یې دا به تاسو ګورئ دې ته د چت جال ویلی کېږي. دا په چت باندې ورخواره کړي دا ترخ کې به چیرې وباسي کدوان چې بیا ته په دې سرو کې لاندې راځانګي. دا هم دغه کدوان دي خو دې کې له بده مرغه یو بیماري لګي دغې ته بوډۍ بیماري ویلی کېږي. بوډۍ بیماري د بوټي په دې سر کې دا تاسو کتلی شئ د بوټي په دې سر کې ولګي او ټول د کدوانو چې دا کومه زیلی دا بوټی دا رانه چور کړلی شي. مطلب بیا مخکې چې غټېږي نه دا به تاسو وینئ دا سر یې راکونټیل شان شي. د دې لامل د دې وجه یوازینۍ دی چې دا یا په مثال په طور دا موسم ګرم یخ شي. دې وخت دا موسم داسې وي چې کله پې یخني کېږي او کله پې چنې کېږي کله پې ګرمي کېږي. نو بوټو کې دا اکثر دا ولګي. دا چې کله ولګي دا د نورو بوټو ته هم ترې لګي نو بیا زمیندار مجبور شي او دغه ترې کټلی شي. دې ته حتما پاملرنه وکړي چې دې خلکو ته دې زمیندارو ته هغه مواقع ورکړي هغه ښې دوایانې ورته ورکړلی کړي چې د دوی په دغه زمیندارو باندې ښه اثر پرې باسي. یا که موږ ووایو سبزي ترې ګرانه واخلي نو دا به ژوند ته ونازولی شي. د دوی چې د ژوند څنګه چې ما وختي تاسو ته ویلی چې د ژوند کوم چورلک د پیسو روان دی یا که د دوی د ژوند نورې هلې ځلې ووایو نو دا به پرې لږ اساني راولي. نو حتما د پاکستان حکومت ته زما غږ چېرته څوک هم اوري یا که د پاکستان اعلی چارواکي دي نو دا هم حتما باید چې دې ته پاملرنه وکړلی کړي ځکه چې په دې باندې ډېرې زیاتې خرچې راځي. او بیا یوه خبره بله رایاده شوه غواړم چې تاسو سره یې شریکه کړمه کومې چې دوایانې نن سبا راځي 2 نمبر راځي 3 نمبر راځي دا خو مطلب دوایانو باندې نه پوهېږي یا په دوی له چې څومره هم دا دکانداران دي دوایانه چې خرڅوي مسالې چې خرڅوي نو دوی لا په 2-2.5 روپۍ باندې بوتل ورکړلی شي او دوی په بیا په زرګونو کې خرڅوي. نو په کار ده چې دغې ته هم پاکستان حکومت پاملرنه وکړلی کړي او زما چې څومره هم دغه دکانداران وروڼه زما غږ اوري نو په کار ده چې دوی سره انصاف وکړلی شي. مې دا جوارګر نه وی موږ به پردي پټي په برخه نه خواړه نه. قدرمنو کتونکو دا جوار دي جوار وږي چې څه ته ویلی کېږي وږي دا وږي دي دا تقریبا 3-4 میاشتو کې رارسي او دا فصل که ووایو په کچه باندې هم خرڅېږي. د زمیندار یې خرڅ کړي چې څومره هم پټۍ خلک یې ترې واخلي هغه خلک یې ترې والي څوک چې په ښارونو کې دا وږي خرڅوي په انګیټۍ کې په اور باندې پخېږي یا که ووایو ایشېږي هم په کټوۍ چې څه ته ویلی کېږي او بیا یې په بازارونو کې په 20 روپۍ په 30 روپۍ باندې خرڅوي. دا هم د دې سیمې ډېر کلک او مضبوط فصل دی چې په ټل باندې خرڅېږي. ټل هغې ته ویلی کېږي چې په یو ځلې باندې خرڅ کړي په شنه باندې خرڅ کړي ټانټې تې زمیندار ته پاتې کړلی شي او وږې چې کومي دا ځان له چا اخیستي اخیستونکې هغې تې ځان له ویستي. ټوپک د ښه کله کلمه الله دې خوار که شیر عالمه د تماکو پاڼو چا کړي مرګونه. قدرمنو کتونکو دا به تاسو ګورئ دا ډانډې دي ته ویلی کېږي. ډانډې یا تماکوان د دې علاقې خو هم ډېر مضبوط او وچ کړلی شي دا بیا ډیپوانو ته ویوړلی کېږي زمیندارو ته په بلا پیسې ورکړلی کېږي او دې نه سګرټ هم سازېږي. سګرټ موږ تاسو چې ګورو په دې دوکانونو کې دغه سګرټ دي. دا ډانډې چې تاسو کوم ګورئ کله چې د ډانډو نه په مکمله توګه باندې پاڼه لر کړلی شي دا بیا په بټۍ کې پخېږي بیا ترې بنډلې جوړېږي نو دا هم یو فصل دی. دې ته خشاک ویلی کېږي ډانډې ورته ویلی کېږي. زمیندار یې بیا ځان له چوپړۍ کې جوړه کړي یا یې دقسې په موړی باندې واچي او خشاک هم ترې کېږي. دا اوبه به تاسو وینئ دا اوبه به تاسو وینئ وایي چې پیزوان مې خړو اوبو یوړه په غم شریکه یاره نیسه ګودرونه. نو قدرمنو کتونکو دا اوبه چې تاسو وینئ دا د دې پټو نه تقریبا د دې واره په یو هفته کې راځي. د هر سړي په هفته کې یو اوبو واري نو دا خلک په کال کې یا 10,000 یا 12,000 روپۍ څومره چې د چا پټۍ په هغه مقدار کې حکومت ته پیسې هم جمع کوي دغې ته پیسې جمع کولو ته مالیه ویلی کېږي. قدرمنو کتونکو دا وه دغه ویډیو وړه شانته کې تاسو سره مې شریک کړله. زمونږ ویډیو پای ته رسي چېرته چې مې ښه د واده بریالي اوسئ.